الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ډیرو قدرمنو مسلمانانو ورونو او د پیغام ټي وي مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د دې حلقه درس موضوع ده شهادة أن محمد رسول الله، یا په بل تعبیر مخکې حلقاتو کې بیان و د لا اله الا الله چې هغې ته توحید وایي، او نن درس کی با ان شاء الله تعالی د محمد رسول الله د کلمې چې دیتا رسالت وای دا به بیانېږي. د دې وجنه یو حدیث دی د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه، اوږد حدیث دی خو په اختصار سره دغه حدیث خلاصه به زه تاسو ته عرض کم. د حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، وای کله چې مړی په قبر کې کېښودلی شي او خلک ترې را روان شي، نو په دې وخت کې آتان ملکان، دوه ملائکې ورته راشي او ډېرې هیبتناکه ملائکې، او داسې د هیبت نه ډکې ملائکې، تکې شنې به سترګې لري، او دغه مړی به یجلسانه، په دې قبر کې به یې راکینی او خپې به یې غځېدلې او سر به یې اوچت کړي او راکې به یې نه، او د دې مړي نه به درې پوښتنې کوي، درې سوالاته هغه به ورته پیش کوي. اوله پوښتنه هغه ده چې من ربک، رب دې څوک دی؟ په دنیا کې ستا معبود چې تا عبادت کوو هغه څوک دی؟ دویمه پوښتنه من نبیک، ستا پیغمبر څوک دی؟ هغه نبی و رسول چې الله را لیږلی هغه ستا پیغمبر څوک؟ او دریمه پوښتنه به ترې کېږي وما دینک، دین دې څه دی او په کوم دین باندې ته وې؟ دا درې پوښتنې به د هر چا نه کېږي چې څوک مکلف وي، بالغ وي، عاقل وي، هغه نه به دغه پوښتنې په دې قبر کې به کېږي. که چا د دې پوښتنو جواب ورکړه صحیح، نجا ده به نجات مومي، او که چا د دې جوابونه ورنه کړه هلک دا به هلاک وي. ځکه حدیث کې دام راځي چې په دې وخت کې یو سړی وي د الله بندګي په دنیا کې کړې وي او د پیغمبر علیه السلام په سنتو عمل وي، نو هغه به په جواب کې ورته وایي ربي الله، الله زما رب دی، هغه الله چې ځمکې اسمانونه پیدا کړي، هغه الله چې دا ځمکې او اسمانونه دا نظام دا ټول
د هغې خالق او مالک او رازق او موجد هغه الله هغه زما معبود دی. او بیا به ورته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله، رسول زما هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی. او بیا په یو روایت کې دا راځي ورته وبویل شي ماذا تقول فی حق هذا الرجل، ته د دې انسان په باره کې څه وایې؟ وایي تصویر به یې داسې ورته وښیي، خو ده که پیغمبر نه یې لیدلی او پیغمبر خو موږ او تاسو نه ده لیدلی ما سوا د صحابو نه، نو په دې وخت کې به دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت په وجه، د اتباع په وجه، د هغه د تابعدارۍ په وجه، په هغه باندې د ایمان راوړلو په وجه دی وایي چې نبی محمد صلی الله علیه وسلم زما رسول النبی دقه دی چې محمد صلی الله علیه وسلم ورته وایي نومې دی. او بیا د دین په باره کې به جواب ورکړي دینی الاسلام، دین زما هغه اسلام دی، هغه دین چې هغه الله ته مقبول دی. ان الدین عند الله الاسلام، الله ته منظور مقبول دین هغه دقه دین د اسلام دی. د دې وجې نه ورونو که څوک د خپل دین په نورو دینونو کې لټوي، خپله عقیده په نورو څیزونو کې لټوي، الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، که څوک خپل دین بغیر د اسلام نه بل څه ګڼي هغه به د ده نه قبلیږي. وهو فی الآخرة من الخاسرین، او ده به په آخرت کې تاواني وي او په زیان او نقصان کې به وي. بلکې بل ځای کې فرمایي خسر الدنیا والآخرة ذلك الخسران المبین، دنیا کې هم دی تاواني و، آخرت کې به هم دی تاواني، او دقه هغه ښکاره تاوان او نقصان دی. د دې وجې نه یو حدیث کې دا هم راځي من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ذاق طعم الإيمان. یو چا چې دا عقیده و چې الله مې رب دی او دین مې اسلام دی او پیغمبر مې محمد صلی الله علیه وسلم دی، نو ده د ایمان خوند هغه محسوس که، د ایمان هغه خوند هغه د په دنیا کې هم لیدلی، آخرت کې به یې وګوري. نو دې د وجې نه قدرمنو عزیزانو د هغه پوښتنې دي چې دا په قبر کې به هغه خامخا کېږي، او زمونږ په دې حدیث باندې ایمان دی. او قبر دا داسې یو عالم دی چې دې ته عالم برزخ وایي، او دا عالم برزخ شته، او دارنګه د قبر عذاب شته، او دغه ملائکه چې حدیث کې ورته یوې ته نکیر وایي او بل ته منکر وایي، دا پوښتنې به خامخا هغه کېږي او د دې مړي نه به کولی شي. قدرمنو مستمعین و مستمعات، نو دغه شانته لکه لا اله الا الله د هغې خپل شروط او خپل ارکان و، دغه شانته د محمد رسول الله د دې شق او جملې خپل شروط دي او ارکان دي. او دغه شروط هغه علماء کرامو تقریبا 4 شرطونه ذکر کړي دي. یو شرط پکې دا دی چې طاعت النبی صلی الله علیه وسلم فیما امر، پیغمبر علیه السلام تابعداري کول، اطاعت کول، خبره منل په هغه څه کې چې هغه موږ له امر کړی، او دا امر د پیغمبر علیه السلام په ځای کول، بلکې الله سبحانه وتعالی په دې باندې موږ او تاسو ته حکم کړی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کوم چې تاسو ته پیغمبر راوړي هغه والی، او کوم شی نه چې تاسو منع کړي هغه نه منع شئ. پیغمبر علیه السلام موږ او تاسو ته ډېر څه راوړي دي، ډېر څه بیان کړي دي، ډېر سوچت دین هغه موږ او تاسو ته پرېښی دی. او په یو حدیث کې خپله فرمایلی دي ترکتو فیکم امرین، ما تاسو کې 2 څیزونه پرېښي دي لن تضلوا ما تمسکتم بهما،
کتاب الله و سنتي چې کله تاسو په دې دوه څیزونو منګولې ولګولې چرې به تاسو ګمراه نه شئ چې یو دی د الله کتاب قرآن کریم او بل دی زما سنت او احادیث صحیحه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی د دې پیغمبر علیه السلام په طاعت باندې امر کړی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، تاسو د الله ومنئ طاعت وکئ او د هغه د رسول طاعت وکئ. د دې وجې نه د رسول طاعت دا داسې ده لکه چې د الله طاعت کوي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د پیغمبر تابعداري کوله طاعت یې کو دا داسې دی لکه چې د الله طاعت کوي. د پیغمبر علیه السلام په طاعت کې د الله طاعت پروت دی. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په بل ځای کې فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ورته ووایه د خلکو ته ای پیغمبر علیه السلام که چیرې تاسو د الله سره مینه کوئ او مینه لرئ محبت کوئ نو فاتبعوني، تاسو زما تابعداري وکئ، زما خبرې ومنئ، زما شریعت ومنئ، زما په طریقو باندې عاملین جوړ شئ. نو دوه فائدې دي په دې کې، په دې آیت کې ذکر دي. یو دا چې یحببکم الله، الله به تاسو سره محبت وکړي، د الله محبوب به جوړ شي. ویغفر لکم ذنوبکم، او بل دا ده چې ګناهونه دي کړي هغه به الله سبحانه وتعالی په دې وجه تا ته معاف کړي. قدرمنو په اتباع الرسول کې په طاعت الرسول کې ډېر زیات فواید دي او ډېرې ګټې دي. دنیوي ګټې کې شته، اخروي ګټې پکې شته. او په نه منلو د پیغمبر علیه السلام کې او د هغه په سنت باندې عمل نه کول او یا د هغې مخالفت کول د ټول سراسر نقصان دی. د دې وجې نه قدرمنو الله سبحانه وتعالی په دې آیت کې یو محک ذکر کړی ده. هغه حافظ ابن کثیر د دې آیت د لاندې لیکلي چې پوه شه په دې خبره چې ان هذه الآیه حاکمة، دا آیت حاکم دی، فیصله کن دی. او په دې آیت کې یو فیصله ده هغه واوره چې څوک د پیغمبر علیه السلام تابعداري نه کوي، د پیغمبر علیه السلام په سنت عمل نه کوي، د هغه په طریقه او منهج باندې روان نه وي، نو دا که اگر دعوه د محبت کوي فهو کاذب فی دعوه، دا دروغجن دی په دې خپله دعوه کې. حتی یتبع شرع النبی، تر دې چې دی د پیغمبر علیه السلام تابعداري نه کړي د شریعت او په شریعت باندې دی ونه چلیږي، نو دا په دې خپله دعوه کې دروغجن دی. او بیا یو حدیث هم ذکر کړی ده، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. یو څوک یو عمل کوي او په دې عمل باندې داسې عمل چې هغه رسول الله نه ده کړی، هغه پې امر نه ده کړی، هغه نه ثبوت نشته او دی په هغه باندې عمل کوي او بیا هغه ته دین وایي، نو دا بدعت دی، دا ناروا ده. په بل حدیث کې فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. یو سړی په دین کې نوې نوې طریقې ایجادوي، نوې نوې مسلې پیدا کوي، نوې نوې عقیدې ایجادوي، نو بیا هغه ته دی دین وایي او هغه ته دی تدین وایي او د هغه دی ثواب او اجر پکې ګڼي، نو دا په ده باندې مردود دی. که دا اگر که ثواب ورته وایي، دین ورته وایي، نو دا دین نه دی. دین هو هغه دین دی چې کوم رسول الله هغه بیان کړی ده، راوړی ده او ذکر کړی ده، او هغه د پیغمبر علیه السلام قولی احادیث دي، فعلی احادیث دي، تقریری احادیث دي، طریقی دي. د دې وجې نه قدرمنو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دام فرمایلی دي کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا، وی ټول امت به زما جنت ته داخلیږي مگر هغه څوک به نه داخلیږي چې هغه ممانعت وکړي. صحابه کرام ورته وویلې
ومن یابا یا رسول الله داسې څوک هم شته چې هغه ممانعت وکړي د جنت او جنت ته نه ځي او وایي چې زه جنت ته نه ځم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې فرمایلی دي من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی فقد ابا. څوک چې زما تابعداري وکړي او زما خبره ومني او زما په سنت باندې عمل وکړي او زما په خط سیر باندې روان وي نو دا به خامخا جنت ته داخلیږي. او څوک چې زما تابعداري نه کوي بلکې ومن عصانی زما مخالفت کوي، زما د طریقې مخالفت کوي، د سنت خلاف ورزي کوي او د سنت مقابله کوي نو دا به داسې وي لکه خپله چې جنت ته نه ځي. د دې وجې نه قدرمنو محترمو عزیزانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې او په اتباع کې ډېر زیاتې ګټې دي، فواید دي، خیرونه دي. د دنیا خیرونه، د آخرت خیرونه دا ټول د پیغمبر علیه السلام په تابعداري کې پرتی دي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په بل ځای کې فرمایلی دي په قرآن کریم کې فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. قسم می دی ستا په رب په خپل ربوبیت قسم کوي چې دا خلق مؤمن نشي کېدلی، ایمان والا نشي پاتې کېدلی تر دې چې دوی تا حکم جوړ نه کړي او دوی خپلې فیصلې هغه ستا په شریعت ونه کړي او بیا هغه فیصلې هغه معاملې هغه د دوی په منځ کې دي، جګړې دي، اختلافات دي، خصومات دي او مسائل دي. حتی یحکموک فیما شجر بینهم. او بیا سره د دې یو سړی به وایي زه منم تسلیموم خو د زړه د پاسه الله سبحانه وتعالی فرمایي ثم لا یجدوا فی انفسهم حرج او بیا دوی په خپلو نفسونو کې احساس د تنګسیام نه کوي او احساس د بوج نه کوي بلکې چونو چرانم پکې نه کوي ویسلم تسلیما. هغه تسلیموي چې دا د الله د نبی طریقې دي، دا د الله د نبی نه ثابت دي، دا د الله د نبی هدیه ده، دا د الله د نبی منهج دی. هغه که په غم کې وي، هغه که په ښادي کې وي، هغه که په معاملاتو کې وي، هغه که په عباداتو کې وي، هغه که په اخلاقیات او سلوکیاتو کې وي، په دې ټولو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي. د دې وجې نه قدرمنو عزیزانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمای لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. کامل مؤمن نشي کېدلی یو تن ستاسو تر دې چې د هغه خواهشات او د هغه طلبات او د هغه غوښتنې چې هغه زما د شریعت مطابق نه وي. د دې وجې نه یو سړی دی هغه غریزه لري، هغه شهوت لري، هغه خواهش لري نو ده به د خپل غریزه او د خپل شهوت او د خپل خواهش هغه د شرع او د شریعت د لارې او د پیغمبر اسلام د طریقې نه هغه به پوره کوي. هغه دا دی چې ودونه دې وکړي، یو واده دې وکړي، که غریزه یې په دې نه پوره کېږي دویم واده دې وکړي، دریم واده دې وکړي، څلورم واده دې وکړي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا دام فرمایلی دي تزوج الولود الودود. هغه ښځې وکئ چې هغه ډېرې مینه ناکه وي، هغه ډېر محبت کوي خاوند سره. هغه زنانه هغه تاسو په نکاح واخلئ چې هغه ډېر بچي راوړي او ډېر اولاد راوړي. فإني مکاثر بکم الامم. او زه په ورځ د قیامت کې فخر کوم په دې امتي باندې او په دې اولاد ستاسو باندې. دا د پیغمبر علیه السلام هغه طریقه ده، هغه ترغیبات دي. نکاح دا د پیغمبر علیه السلام طریقه وه، هدیه وه او دا سنت دی. ځکه پیغمبر علیه السلام نکاحونه کړي دي، پیغمبر علیه السلام بیبیانې وې، د پیغمبر علیه السلام زامنو، د پیغمبر علیه السلام لورانې وې، د پیغمبر علیه السلام پوره نسب او زوجات دی. د دې وجې نه قدرمنو عزیزانو دا خواهش هم چې پوره کوي، شهوت هم چې پوره کوي، په شرعي طریقې سره به یې پوره کوي، که نه مؤمن نشي کېدلی. د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام په یو بل حدیث کې هم فرمایلي دي، هغه وایي چې
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. کامل مؤمن نشي کېدلی یو تن ستاسو نه تر څو پورې چې زه هغه ته محبوب نشم د پلار نه، د مور نه او د بچي نه او د ټول مخلوق نه. د دې وجې نه زمونږ او ستاسو محبوب، زمونږ او ستاسو هغه هستي چې هغه محمد رسول الله دی، بأبي و امي، زمونږ مور او پلار دی، د نه قربان شي. نو قدرمنو عزیزانو، د پیغمبر علیه السلام سره محبت هغه دا دی چې ته به د هر څه نه زیات محبت د هغه سره کوې، هغه به خپل محبوب ګڼې، هغه به خپل مطبوع ګڼې، هغه به خپل امام ګڼې، هغه که په غم کې وي که ښادي کې وي د هغه به ته تابعداري کوې. دا نه چې کوم کې ستا ګټه وي تابعداري کوې، او کوم کې چې ستا په ظاهره نقصان ورته ښکاري او تابعداري نه کوې. د دې وجې نه د پیغمبر علیه السلام محب هغه دغه په مقابله کې د چا نه مني. نو غټ محبت دا دی چې ته دغه طاعت وکړې، او دارنګه ثمره د محبت به هغه دا شي چې الله سبحانه وتعالی به تعالی جنت درکړي. د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې رابطه باندې ډېر زیات احادیث ذکر کړي دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته د هغه محبت نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو د هغه شفاعت نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټول خواهشات، طلبات، ارزوګانې هغه د شریعت مطابق کړي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد